الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إننا لجأ ما بدي ولا بندي خبرو غشت شويكم شيء د علم د أسفارو يا د علم د تحصیل او د تعلم په دوران کې حتما انسان د بیلابیلو مشکلاتو، تکلیفونو، مصیبتونو سره مخامخ کیږي او هغه به د اوسه څخه بیا تر پایه پورې زموږ په ذهن کې وي چې موږ به په هر حال کې خپل علمي سفر او خپل علمي کار او خپل کاروان ته د پرمخ جټکه ورکولو هڅې جاري ساتو. چاره کمالات. نو په دې مناسبت پرون د مجلسي د قاري مولوي نقیب الله صاحب چې شاوخوا 8 میاشتې یا 7 میاشتې یو بچی د درلودی هغه وفات سوی. نو انا لله و انا الیه راجعون. رب العالمین د هغه زموږ ټول شفیع وګرځوي. خو خبره دا ده چې الحمدلله قاري صاحب ماښام خپل سبق ویلی دی، سهار خپل سبق ویلی دی. نو زه غواړم چې نورو ملګرو ته لږ زموږ د ملګرو استقامتي بڼې خپل یو چې موږ په دې کار کې څنګه یې کوو. ډېر خلک ته معلومه ده چې زموږ سره خو ګزاره نشي کولی. موږ چې کوټې ته راسو نو خلک ناوله دي، یوه ورځ راسي یوه ورځ نه درکړه خلک زه پسې اخمه. ما ته د دې ضرورت نشته. ما ته د دې ضرورت نشته چې خلک دې راته کښېني. که د خلکو ما ته ضرورت دی بیا به پابنده راځي. د درکړه خلک زه پسې اخم. یوه ورځ چې 2 ورځې غیر حاضري وکړه، 3 ورځې غیر حاضري وکړه، دا سړی زه پسې اخم. زما ضرورت نشته، ستا ضرورت دی. بس که راځې راسه، که نه به راځې. دا پسخن مسخن دا کیسه مې څه زه ملا نصرالدین نه یم چې ګوټو ته ګورم. او زموږ ملګري زموږ سره دا ګزارت څنګه کوي. یو ځل دا خالي زه د نور خلکو ته د ښار خلکو ته زموږ سره محمد مولوي صاحب و. محمد مولوي صاحب پوخ سړی و، داسې په ږیره کې ډېر سپین ویښتان وړم کال. فیر مولوي صاحب ستی په کال وه. نو هغه به ویل دا نیمۍ خلک چې دي دا د مورکۍ زامن دي. د مورکۍ زامن دا معنی چې سهار را روانېږي، مورکۍ یې چای ورپخې کړي، کوچي ورکړي، بیا چې دی غرمه ورځي بیا دې د کوچنیانو څه یو شی ورله بچاو کړی وي، مور دې در دا خړګۍ خوله وګرځېږي. ته ده به نو یو شی ده به نو ته واچش خوړلی په مدرسه کې. ګه د ورځ ستړی ستومانه دی. پهلوان ته هم زموږ سره یو پهلوان را سره و، دونه پنډ و، دونه چاغ و. چاغ سړی اکثره وخت ډېر بې ایمانه وي. نو دی مطلب دونه چاغ و. ده به ما ته مور وایي وایي زویه دا سبقه دی ډنګر کړی، ته دا کتابونه یې څه دونه چاغ و. زه 10 واره ځینې جوړېدم. نو خبره دا ده چې د مورکۍ زامن چې کوم علم حاصلوي دا زموږ پر منهج نه دي. ناکې بیا دغه کېږي چا بیا دا سودایي چې سند څه وخت دی. نو زه غواړم چې د خپلو ملګرو منهج لږ زموږ سره چې کوم ملګرو استقامت کړی په کومو حالاتو کې یې کړی. مولوي نصرالله صاحب تا 6 کال واده وکړی و. زموږ د مولوي نصرالله صاحب 6 کال واده و. د اتوار په ورځ و، د یکشنبې په ورځ. یو سبق یې نه دی ورته قضا کړی، یو سبق یې نه دی قضا کړی. بس خالي ماپښین موږ هم په ورا کې ورسره ولاړو، دی هم لاړی بالا. بیا نور سهار ماپښین خپل سبقان عادي. د مولوي سید صاحب انا وفات شوه. دی جنازې ته د سبقه بات او پاته سو، پاته ته بیا نه دی ورغلی. بیا ما په زور چې بس ته اوس نو د پلار مور ده نه. او ما ته خپل پلار په خپله ویلی دي چې بس که ستا کار ډېر ضروري و، زما مناسبات نه و پروا نه کوي. نه زه د ورور په کوزده کې تللی یم، نه په واده کې تللی یم، نه په شي کې تللی یم چې د چټۍ پر وخت نه وي. بلکل په هېڅ شي کې نه یم تللی. په 14 کاله کې ما غیر حاضري یوه دانه کړې. 14 کاله کې یوه دانه غیر حاضري. زموږ منهج دا رقم دی. که دا رقم چا سبقان ویلی سو نو زموږ انډیوالي کوی سي. که دا رقم نسو ویلی نو هغه ناکې کوشش نه کوي چې ته سند به راکړي، که بیا نه کړي را در اوسه پورې خو یو سند موږ در اوسه چاته نه درکړی. دې سړي خلک پوره مطمئن اوسېږي چې در څو 100% کار نه کړي. 100% خو انسان دی، انسان خو زم انسان یم غلطېږم، بل هم انسان دی غلطېږي. نه چې داسې 100% موږ اطمینان
نسي باندې را ولاکه یې دا ورکه ورسره داسې کله چې دلته به دستخط پر لیکلی چې دی متخصص فیلادیست یا ولاکه یې ویل ده پرت جهان دې مطمئن اوسي پاکستان او افغانستان دې مطمئن اوسي هېڅ کله به زموږ د خوا څه دا رقم څوک ورنسي چې هغو به سند ورسره یو کار بیا نه یې کړی ته ته یاد یې بله ورځ یو مشر سړی راغلی و برای سند شته که نشته برای بیا ولاړی نشته سند موږ د نشته او دویم استقامت پرای استقامت غیر حاضري غیر حاضري زموږ په مرګورو کې په سږ کال کې هېچا هم غیر حاضري نه ده کړې په هغه مرګورو کې چې اوس زموږ سره دلته راسره دي او دویم دا ده چې په هر رقم مشکلو حالات کې دا مولوي صاحب کاري مولوي نقیب الله صاحب د خور واده هم و هغه هم تا پرېښوی وه نو د علم د تحصیل په وخت کې او دا امام رازي رحمه الله د سورة یوسف په پای کې هلته په هغه ورځ د ده زوی عبدالله تقریبا نمیږي په دا ورځ څوک محمد 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 بالکل محمد دی وایي چې نن ورځ ما داسې افسرده ورځ ده ځکه چې نن د محمد انتقال شوی دی په دا وخت کې هم دی چیش لیکي تفسیر لیکي دا زموږ د اسلافو تاریخ دی پر دا منهج موږ ګزاره کوو الله که مې څوک ما په خپلو قریبانو کې نه دی چې زه راکلم په دغه ورځو کې زما داسې ناسکه اکا وپاتې شوی او اوس ما څه ګیله هم کوي خلک هم هغه وخت ګیله درڅه کوي چې څوک دې پرې خبره غوږ نیسي بیا دوی ګیله کوي کوي که نه کوي زه نه یم ورغلی دا رسمي شیان دي بس د دې ځای مې دعا ورته وکړه الله دې وبخښي نه یم ورغلی دا کار څه مې دغه نه ده غیر حاضري مې نه ده کړې او انشاءالله دا اختر سو دا روژه سوه نن یې وایو نن یې نه وایو دا نه وایو به انشاءالله تعالی بیا در خاورو لاندې دا کیسې کوو په دې جهان کې به دا کیسه مې څه نه وي چې نن اختر دی نن روژه ده نن پلانۍ ورځ ده نن پلانۍ زما سره بعضې کتابونه را سره دي دا زه به طور یو فخر نه وایم بلکې دا یو د زړه درد دی وایم په هغه کتابونو کې د قطلبغا رسایل دي زما د قطلبغا چې کومې رسایل دي په هغه چاپ کې هغه که هر وخت یې ولاړه سوی ګورئ هغه اکثر ما په لو کې مطالعه لو په دنیا کې د دنیا په کارو کې لو ډېر ګران دی ګس پخوا یوه سړي یوه ویډیو هم پر کړی و د اسانۍ پر خوا باندې ډېر سخت تنقید یې کړی په ډېرو سختو الفاظو یې د لو اساني غندلې هغه په لو کې چې به موږ کښېناستو پر چای باندې د قطلبغا رسایل ما هلته کتلی دي هغه کې لیکلي دي او دا د جهادي دورو په وخت کې ما پاکټ سایز پره زما د المارۍ یوه پره تخته پاکټ سایز کتابونه پاکټ په انګریزي کې جیب ته وایي چې په جیب کې لویږي په دې کې ډېر بهترین کتاب یو په هغه کې د ابن رجب حنبلي کوم کتاب دی جامع العلوم والحکم دا کتاب پاکټ سایز دی زما ده او دا په همدا سبب نو زموږ ملګري انشاءالله بیا هم اراده لري او چې کار به مسلسل کوو بس چې هغه وپات سي هغه دې الله وبخښي او چې څوک الله د شفاعت وایي هغه دې الله شفیع وګرځوي دا نور موږ ته ژوندي به څه چم کوو کار به کوو کاروان به مخته روان ساتو درد به د خلکو زړونو ته ور اچوو او دا چې نن پسرلی دی عبدالفتاح ابو غدا رحمه الله په قیمة الزمن کې یو شعر راوړی اذا کان یؤذیک حر المسيب ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن الزمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى چې یوه ورځ یخ دی یوه ورځ بیا موسم خراب دی بله ورځ بیا منی دی هوا بیا کاره ده بله ورځ بیا ژمی دی یخ دی او بله ورځ بیا ګلان دي پسرلی دی هغه بیا په پسرلي کې ته وځې په یخ کې ته پټېږې نو دا خو دا کال خو جوړ ده دغه څلور موسم اوسه دی نو علم بیا څه وخصلی فاخذک للعلم قل لي متى او دا درد غم تکلیف دلته پلان مړ شو دلته پلان مړ شو نن پلانی رشته دار مړ دی نن پلانی رشته نن که په دا شیان هم موږ کار پرېږدو نو دا دنیا خو جوړه ده دغه څه ده نو ته څه وخت کار کوې ته د ګرد عمر په مناسبتو په انډیوالیو په دې شیانو کې تېر سي بعضې شیان خو رښتیا هم د انسان ډېر ضرورت وي خو هغه څه راهټ کر و ارشد ته یعنې د دې څه زما غرض دا دی چې عامې خبرې یو خو دا دی چې دا په اصلاح کې هم ضرورت بل کېږي د اصلاح خبرې خو صحیح دي چې په عرف کې کومې خبرې د عرف پسې سړی بیخي ډېر چې نجن واوړي نو په دا رقم شیانو کې بره سړی عیبجن کېږي چې واوړي د هغه سره دی دا د هغوی پر انډیوالانو پر مناسبتو هلته پر وټل ناست چای کول هلته د انډیوالانو سره نن یخ ونه رالم نن ګرمي ونه رالم
دا کیسه میسه چې د زموږ په منهج کې دا کیسه نشته. دا باید نوي زموږ سره نوي انډیوالان کېږي چې هغه خلک یې باید پوخ په دغه ځای کې ثبت کړي دغه جمله چې زموږ په انډیوالۍ کې په همدا وجه باندې زموږ ملګري کم دي چې موږ یو قوي منهج لرو، ځکه موږ د خلکو دپاره کار نه کوو، د کار دپاره کار کوو. زموږ اراده دا نشته چې چپلکې دې ډېرې شي، زموږ اراده دا ده چې د یوې چپلک والا چې دا یو جو چپلکې یې کښېني دي دا د دغه نه کار وکړي چې د سلو په سر شي. سل چپلکې دې نه خېږي چې یو لا کار نه پکې وکړي. او دویمه دا ده چې دا مصیبتونه تکلیفونه دا د دنیا خامخا راځي. شاعر وایي تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. دغه شاهین عقاب چې داسې روان وي د اخوا ساوا تیزه باندې را روان نو مخالف باد پر د تیز رن. تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، د تندی سے د مخالف باد مہ گھبراویږه ای عقابه، یہ تو چلتی ہی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. دا خو د دغه دپاره چلیږي تا څه به وکړي پرواز دې نور در لوړ کړي. نو ضرور ده چې کوم کار په ډېرو تکلیفو وي، په ډېرو زحمتو وي، په ډېر درد وي، په ډېر تکلیف وي، نتیجه یې ډېره خوږه وي، ډېره شیرینه وي، ډېره مبارکه وي، ډېره مؤثره وي. نو په دې سبب چې ملګري کوم مشکلات لري ټول مستحضر دي، ټول ملګري چې هر چیرې زموږ اواز اوري زموږ دغه ملګرو ته دي د استقامت دعاوې وکړي. موږ به انشاء الله العزیز دوی ته د استقامت وکړو. او کوم هغه خلک چې زموږ سره ارادې لري زموږ دا هدف باید مخته کښېږدي چې موږ دغه رقم کار کوو. پوه شواست؟ ان شاء الله دغونه خبره کفایت کوي. مولوي صلی الله سبحان ربک رب العزة